د اقلیم بدلون ځنګلونه چاپیریال او واشیزو ادارې ته په ټوله صوبه کې د ټمبر مافیا د لرګیو غیر قانوني قاچاقونکو او غیر مجاز اره مشینونو پر ضد یو بېساري پراخ او پرېکنده کریکډاون پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اقلیم بدلون ادارې بیان له مخې دا کمپاین د صوبې د طبیعي سرچینو د ساتنې د ځنګلو د پایدارتیا او د قانون د بې توپیره عملي کولو پر لور یو مهم او تاریخي ګام ګڼل کیږي. دا پراخه د قاچاق ضد مبارزه وروسته له هغې پیل شوي چې په سوشل میډیا کې د مختلفو سیمو څخه د غیر قانوني ونو پرې کولو او د ځنګلي پیداوار او د ناقانونو انتقال راپورونو او د ولس اندېښنې مخته راغلي. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري د معاملې حساسیت ته په کتو سره ټول کمشنرانو، ډپټي کمشنرانو، پولیسو، چارواکو او د ځنګلونو ادارې ته هدایت کړي چې د ځنګلي سرچینو د ساتنې د ځنګلي قوانین د اغیزمن نفاذ لپاره ګډ متجور او بې توپیر اقدامات ترسره کړي. دا ګامونه د صوبایي حکومت هغه کلک عزم چرګونډه کوي چې د خیبر پښتونخوا ځنګلونه، طبیعي زیرمې او چاپیریال به په هر قیمت خوندي ساتل کیږي او هیڅ ډول غیر قانوني فعالیت ته به اجازه نه ورکول کیږي. د اقلیم بدلون ځنګلونه، چاپیریال او واشیزو سکرټري جنید خان په ځانګړو لارښوونو د صوبې ټولو ځنګلي چیک پوسټونه های الرټ کړل شوي او ځانګړي ګزمې کوونکي ډلې فعاله شوي دي چې د غیر قانوني لرګیو او ځنګلي پیداوار د انتقال مخه ونیسي. ټولو فیلډ فارمیشنو ته هدایت شوی چې په خپلو سیمو کې د 4 ساعته څارنه یقیني کړي، په ځنګلي سیمو کې د ګزمې زیاتې کړي او د هر ډول مشکوک فعالیت په وړاندې سمدستي اقدامات وکړي. په دې کمپاین کې د ځنګلونو ادارې، ضلعي انتظامیه او پولیس ترمنځ غوره همغږتیا د وول اف ګورنمنټ اپروچ عملي چاپیریالي جرمونو په ضد خپل کړې ده. د اپسایکلینګ گرین پاکستان پروګرام د پروژې ډایرکټر محمد جنید دیار له لوري چمتو شوی. تفصیلي راپور له مخې د 2026 کال د میاشتې د مې له لومړۍ نیټې تر 19 مې پورې ترسره شوي عملیاتو ډیر مثبت او چرکونډه نتایج ورکړي دي. په دې لنډه موده کې په ټوله صوبه کې 233 چاپي او عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې 6,900 معقبه فوټه غیر قانوني لرګی او 3,150 کیلوګرامه د سون لرګي ضبط شوي او د غیر قانوني انتقال لپاره کارېدونکي نه 50 ګاډي نیول شوي. سربیره پر دې 53 کسان نیول شوي، 11 غیر قانوني اره مشینان تړل یا نړول شوي او له 3,4,000 روپیو څخه زیات جرمانې لګول شوي دي. دا اقدامات چرګونډوي چې د ځنګلي جرمونو په ضد د ریاست واک بشپړه قوت سره نافذیږي. یوازې د ځنګلونو ادارې 140 عملیات ترسره کړي چې پکې 5,410 معقبه فوټه لرګي او 1,195 کیلوګرامه د سون لرګي ضبط شوي، 52 ګاډي نیول شوي او له 3,50,000 پورې څخه زیات جرمانې لګول شوي دي. بلخوا ضلعي انتظامیه 2 نوي عملیات ترسره کړي چې پکې 1,380 معقبه فوټه لرګی، 1,910 کیلوګرامه د سون لرګی برآمد شوي، ګڼې ګاډي نیول شوي، مقدمې درج شوي او له 1,00,000 روپیو څخه زیات جرمانې وصول شوي دي. د سختو جغرافي حالاتو او د محدودو وسایلو باوجود د فیلډ عملي دا کارکردګي د هغوی د عزم، مسلکي مهارت او ملي ذمہداري چرګونډه کوي. د شفافیت، حساب ورکونې او عصري حکمران د دوی لپاره اډیشنل چیف سیکرټري PMRU سیکرټري خیبر پښتونخوا او ضلعي انتظامیه او د ځنګلونو ادارې په ګډه د یو عصري ډیجیټل راپور کولو نظام جوړولو هدایت کړی دی. په دې لړ کې یو ځانګړی مانیټرینګ ډیشبورډ جوړ شوی چې د ضبط شوي لرګیو بشپړ ریکارډ، قانوني کاروایی، پرمختګ، د ضبط شوي جنګلي پیداوار او نیلامي او حکومتي عادیات په شفاف ډول څاري. تمه ده چې د نظام بنه یوازې د ولس باور زیات کړي بلکې د حکومتي عوایدو په زیاتولو او د غیر قانوني فعالیاتو په مخنیوي کې به هم مهم رول ولري. د ځنګلي جرمونو په ضد د نظام لا قوي کولو لپاره سیکرټري جنید خان ټول ډیویژنل فارسټ افیسرانو ته هدایت کړي چې په خپلو سیمو کې موجود دي غیر مجاز اره مشینونه وپیژني او په ضد اقدامات وکړي او د قانوني اره مشینونو ډیجیټل ریکارډ ترتیب کړي. د روان کمپاین بریا نه یوازې د ولس باور زیات کړي بلکې په لومړي کرښه کې د خدماتو ترسره کوونکي ځنګلي اهلکارو مورال یې هم لوړ کړی دی.
د ځنګلونو ادارې ضلعي انتظامیه او پولیس ترمنځ مؤثره همکاري دا ثابته کړه چې د ادارو ترمنځ د ګډ کار له لارې د طبیعي سرچینو ساتنه او د چاپیریالي قوانینو نفاذ له اغیزمن کیدای شي. دې کمپاین ټمبر مافیا د لرګیو قاچاق کوونکو او د ځنګلي جرمونو تشکیلو عناصرو ته یوازې سخت او ښکاره پیغام ورکړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلو ځنګلونو د ساتنې لپاره هیڅ ډول غفلت او رعایت نشي زغملای.